د هر چا د عزت خیال ساته. هر څوک یوه کورنۍ لري او هر کورنۍ خپل حیثیت لري. یو چاته په وړه تېروتنه دومره سزا مه ورکوه چې هغې سره د هغې د ټبر او کورنۍ حیثیت ځمکې ته وغورځي. کله که دغسې یو سوچ او فکر در سره پیدا شو، د خپلې کورنۍ جلال او حیثیت ته وګوره، هغې ته پام وکوه او داسې تصور که که دغه حالت په تا راسي، ستا کورنۍ او ستا خپل جلال او ستا خپل حیثیت په تا ته څه ووایي. که بیا هم دغه ډول تصور او سوچ در سره پیدا شو، د خدای تعالی هغه کرم او هغه مهرباني په ذهن کې وګرځوه چې له ډېرو ګناهونو سره سره یې ستا عزت او پرده کړې ده. نو هیڅ کله د بل چا عزت ته تاوان مه رسوه، هیڅ کله د بل چا جلال په خو لاندې مه کوه. الله تعالی ډېر منصف ذات دی. ممکن